زه هر وخت یو خبره ګورم چې جومات کې خلک یو بل سره ډېر بد پیښیږي. کله چې زه وړوکی وم او جومات ته به تلم، کوم چې موږ نه مشر خلک وو هغوی به موږ وړوکو ته به ډېر بد کتل، ځکه چې ځینې وخت به هغوی ته زموږ جامې به خوښې نه شوې. که یو ماشوم یا ځوان کس خپل د زړه خوښۍ سره جومات ته راشي نو هغوی باندې کاریږئ مو، هغوی ته مسکاوېدو کې مینې سره ګورئ. بل ورځ کیدای شي چې هغه د خپل زړه خوشحالۍ سره ښه جامې واچوي، خو چاته داسې ویل چې نن ته دلته څنګه رالې، چېرته لار هېر شوې، لو به ځای خو هغه ښکاره دی. داسې ترخې او سختې خبرې خلکو له الله نه لرې کړي. تر ټولو کې ښه کس هغه وي کوم نورو ته دا احساس درکوي چې تاسو الله کور ته کله هم غواړئ راتلی شئ. نو نن ما یو حدیث کتاب کتو کوم کې یو روایت و، هغې کې رسول صلی الله علیه وسلم ویل چې د ټولو کې ښه کس هغه وي چا چې مونځ کې اوږې ټولو کې نرمې وي. نو د مونځ کې اوږې نرمېدو څه معنی دی؟ نو د دې یو مثال در کوم. څنګه چې دا روژو کې مونږ تراویح لولو او تاسو ډېر په ارامه ولاړ یې او یو کس بل راشي او تاسو سره ودرېږي، نو داسې له هغې باندې دومره غوسه راشي چې تاسو هغې له اوږې سره پورې وهئ او تاسو وایئ چې دی له خو دلته نه پرېږدم، دلته څنګه راغی. نو بیا هغې سره دومره هم ځای نه وي چې هغه سجدې ته لاړ شي. که تاسو سره هم چېرته داسې شوی وي نو تاسو به پوهیږئ چې زه څه په اړه خبره کوم. نو که څوک هم هغې ښه خلکو نه جوړېدل غواړي نو هغوی ته یاد ساتل پکار دي چې نبي صلی الله علیه وسلم ویل تاسو کې ټولو کې ښه کس هغه دی کوم د مونځ کې خپل اوږې نرمې ساتي. نو که څوک هم مونځ کې راشي تاسو سره ودرېږي نو هغې دپاره ځای جوړ کړئ. کیدای شي چې د دې بدل کې الله ستاسو دپاره جنت کې ځای جوړ کړي. آمین. نو کله هم تاسو سره مونځ کې راشي داسې څوک ودرېږي هغې دپاره ځای جوړ کړئ او الله ته وایئ چې زه لږ تنګ شلم خو د دې بدل کې ماته جنت کې ځای درکړئ.